يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول كنا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ها دلتا نه دیکھا نا چھوٹے نفس کا چھوٹے نفس ہاں وہی بہت کی دا خیر دا سورہ انفال آیت نمبر 29 سورہ انفال آیت نمبر 29 دین مخ کے آیاتونو کے ذکر ہو چې د بدر په موقع باندې ځکه کامیابی ملاو شو چې تقوا کامل وا مخکې حکم دی چې آینده که چېرې داسو کوئ نو تاسو تبا چې تقوا کامل وي نو غلبه به درته ملاویږي. د مخکې د پاره یو قانون ذکر که چې تقوا کامل وي نو غلبه به تاسو ته ملاویږي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چاچی ایمان راوڑے دے ان تتقوا اللہ کہ چرویری دے دا اللہ نا یجعل لکم فرقانا او بگردے استاسو دا پارا فرقانا فیصلہ فتح ظاہرہ ویکفر عنکم سیئاتکم او ختم بکی استاسونا گناہون استاسو ویغفر لکم ذنوبکم بخنبو کتاستا دا گناہون استاسو ویغفر لکم الکبائر ويكفر عنكم سيئاتكم أي صغائركم ويغفر لكم الكبائر أو بخنا بوكي تاستاد كبائر والله ذو الفضل العظيم الله لوي فضل والده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا دي آيات كي دار الندوي أغا مشوري ذكروا چه دي قصي بن كلاب بن مرة قصی بن کلاب پکور کی دا نبی علیہ السلام دا قتل بارکی مشورہ شوا معاذ اللہ او پدی کہ ابو جہل نظر بن حارث عتبہ شیبہ امیہ بن خلف ابو سفیان وغیرہ لو سرداران دا ټول پکی موجودو دا ابلیس چو دا ډیر لعین دے دا نجد دا شیخ پا شکل کی راغے ځان نے نجد شیخ جوړ کړو او دیم په دې مشوره کې ناستو او چې کله منصوبه جوړېده نو چا سوي او دغه پکې وی ابو جهل عمر بن هشام هغه پکې وی چې بس ټول قبیلې نه یو کس شي د هر قبیلې نه او په یک بارګۍ به په یو ځل باندې په ټول حمله وکړو نو په شریکه به قتل کو نو بنو عبد مناف بنو هاشم کې بیا دومره طاقت نشته چې ټولو قبیلو سره جګړه وکړي او که فدیه مقرر کړن ټول به په ځان لږه کیدو بس فدیه به ورکو. نو دی ابو جهل را پاسېده د نجد د شیخ په شکل کې وی دا دې سړي چې کومه مشوره ورکړه دا ډېره زیاته قیمتي ده داسې وکئ نو بس کار به وشي. ده ورله دغه ورکړه الله هغه ټول ناکامه کړل او مدینه منورې ته هجرت نبی علیه السلام وکړو او د دې په سرونو یې خاورې واړولې. هغه هم داسې و چې څه وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته نه وته نو دی ټول د کور نه چار چاپیره ورته ناست دي چې دی ورته د کور نه چار چاپیره ناستو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ورته وی چې ته پې خاورې وروړه په سرونو باندې دی بس دی به ټول ړانده شي. حضرت علی په خپله بستره سملولو او نبی علیه السلام وتو نو دی ورته ښه کتل په دی خاورې وي چې دی نیغ نیغ کتل بس دغسې ولاړو ښه کتلې تورې لاس کې وي او ښکارېدل نه ورته. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه لاړو غار سور ته دی ټول لړل په غرونو باندې ګرځېدل چې دا لار خو تلې ده غار سور سره هم ګرځېدل الله ورته ونه خو هغه د جولاګي هغه جاله او د کنترې هغه هګۍ چې هغې په جاله کې واچولې هغه پکې راغلې. بس مشرکینو په عقل باندې الله تعالی دغه راوسته زوال راوسته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته نه سفر کړی دی
بیا سراقه بن مالک مدلجی دم ورپسې تعاقب کړی تر څومره علاقو د داس په مخه شوې ده دیم پړ مخې راغورځېدلې دی هر څه شوي دي لیکن الله خپل پیغمبر چې مدینه منورې ته رسولو نو بغیر د څه نقصان او د تکلیف نه امام الانبیا مدینې ته نیغ ورسېدو دا هغه وإذ یمکر بک الذین کفروا وإذ یمکروا کله چې دی فریب کولو تا سره په دارالندوه کې الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي لیثبتوکا چې دی قید کی تالرا او یقتلوکا چې تا قید کی او یقتلوکا یا قتل کی تالرا او یخرجوکا ابو البختری ورته وی چې دا ټول ارسګ می قتلوي او می قیدوي خو بس د علاقې نه رخصت کوي کنه دا ابو البختری و کافر خو په ډیرو موقعو باندې د نبی رسول الله مدد کړو لکه یو موقع هغه وا څه وخت چې دی دغه مشرکین په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه د اوخي هغه بچدانی غرزولې وا هغه امیہ بن خلف غرزولې و دغه تراوی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی او په دغه وخت کې مشرکین و سرداران ناستو دا هغه وخت ذکر حدیث کې چرازی دا و سردارانو عاص بن وائل و ابو جهل و ابو لهب و عتبہ بن ابی معیط وغیرہ وغیرہ دا ټول ربیعه کله چې دی ناستو نو دی ولید بن مغیره دی ټولو په نبی علیہ السلام باندې دی عاص بن وائل پې هغه بچدانی غورځولې وه نبی علیہ السلام ډېر خفه روانو حضرت سیدة النساء فاطمة الزهرا ورله مخ او سر را په خپله لوپټه صفا کړو نبی علیہ السلام چې روانو نو ابو البختري مخې له ورغی او ورته وی طبیعت تی ټیک نه دی وی او ټیک نه دی وزه ابو البختری ورته بیا وینا خبره وکړه نبی اسلام ورته نو ابو البختری وی قسم دې کړي پریدم حالانکه غټ مشرک وو په دې مشوره کې شریک دی او په دې کې وی قتلوي ما وی شړې بس دې کړی نه او شړې بل ځای ته دی ورشي نو هغه خیر ابو البختری نبی اسلام د لاس 1900 بوته او په عاص بن وائل را باندې کړل دا سر سروالو تاوی په د باندې بل نن نه بعد کم یو د سره زیاتې وکړو دا خو زمونږ د قبیلې مشر دی د سردار زوی دی د پلار خو سردار او تاسو دته څنګه تکلیف رسوي وې زم ته مخالف ایمان په نه راوړم او نه د بی ادبی نشم برداشت کوله دغه ابو البختری و دی ورته وی او یخرجوکا او دا ابو جهل چې هغه قتل کوي ويمکرون ويمکر الله دیم تدبیرون کول او الله تدبیر کولو الله تدبیر جواب کولو والله خیر الماکرین الله تعالی بهترین د تدبیر جواب کوونکې دی و اذا تتلى علیهم آیاتنا کله تلاوت وکړي شه په دای باندې د آیاتونو زمونږ قالو قد سمعنا نو دی وی چې په تحقیق سره مونږ واورېدل او نشاو که چېرې مونږ وخت ویله قلنا مثل هذا مونږ به هم دغسې ویلو ان هذا الا اساطیر الاولین نه دي دا مګر د ړومبنو خلکو کیسې دي واذ قالوا اللهم وإذ قالوا او کله چې وی دی اللهم ان كان هذا هو الحق اے الله کچریوی دا قرآن حق من عندك د جانب استانا فامطر علينا حجارة من السماء دا سید غوی زامنو وی الله که دا قرآن حقی په مونږ کاڼي راوورو دا مشرکین وی فامطر علينا حجارة من السماء یویتنا بعذاب علیم یا راولیگا په مونږ باندې عذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اے محبوبا الله ند الله ما كان الله الله نکي داسي ليعذبهم چې د عذاب ورکی او تپک موجود وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ند الله چې عذاب ورکی دی له د استغفار کوي چې بعض خلک استغفار کوي یا ته موجود نو الله به عذاب نراولي وأنت فيهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون أي الكفار يستغفرون الكفار يستغفرون کعبه کی شکل طواف به کو نو دا به غفرانک یو تفسیر قیل سردام نقل شوی دی چې د هم ضمیر مرجع مؤمنین دي چې مؤمنان چې سو پورې استغفار کوي نو دای تبع عذاب نه ملاویږي وما لهم الا يعذبهم الله دې لسه چل شوی دی الله يعذبهم الله
ان دا خبر لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام چگنی اللہ بدیل عذاب نور کئی وهم يصدون عن المسجد الحرام او دی من کئی دا مسجد حرام نخلق لرا وما كانوا اولیاء او ندی دی وما كانوا اولیاء مسجد حرام نخلق من کئی او ندی دی اولیاء دوستان داغ کما زعمو لک سنگ چی دی زعم کئی ان اولیاؤه الا المتقون ندی ملگری دا اللہ مگر متقیان ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دا دین نپوئیگی بفسادهم لا يعلمون بفسادهم نپوئیگی بفساد دا دی باندے وما كان صلاتهم عند البيت او ندے منز دا دی دا بیت اللہ پخوا کی الا مکاء و تصدیہ مگر دا سیٹی دی او تالیوال دی تانی بیوال بیت اللہ پخوا کی دا دے منسو سیٹیوال او تانیوال فذوقوا العذاب اللہ ورتوے پس اسکی تاسو عذاب بما کنتم تکفرون پس سبب داغی تاسو کفر کو ان الذین کفروا ينفقون اموالهم پتاکی سراغ کسان چی کافران دی ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ خرچ کئی دی مالون اخپل پارے دی چمن کی دلار دا اللہ نا دا دی واقع دی ابن عباس نتا نقل چی بدر کی مشرکین و پلاران او زامن قتل شو دی ابو سفیان تراغل ورتوی ستا دا قافلی دی حفاظت پا وجہ باندے داسی شوی دی ابو سفیان تیوے وی منگا مصیبت کے مبتلا جو نو تا تجارت فائدہ منگ لراکا چھ منگا پہ بدل واخلو دا دیر امداد اکڑو مسلمانانو باندې دی په احد کې حمله وکړه او دی ته شکست بیا ملاو شو نو مال لاړو او فائدہ ملاو نشوه نو دا آیاتونه نازل شو چې ان الذين كفروا ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه ليصدوا عن سبيل الله د پاره دی چې من کې د لارې د الله نه فسينفقونها پس زر دی چې خرج بکی دی ثم تكون عليهم حسرة في الدنيا في عداوة النبي فالزرد چه خرج بكدي فسينفقونها في الدنيا في عداوة النبي ثم تكون عليهم حسرة لعدم فائدتها بیا بدی پاکی باندې افسوس کئی دا وجد عدم فائدی داغی ثم يغلبون بیا بدی مغلوب کڑیشی والذین کفروا کسان چی کافران دی الى جہنم یحشرون جہنم طرف تو جمع کولشی لیمیز اللہ الخبیث دا پار دی چو جدا کی اللہ تعالی خبیث لرا دا طیبنا پلیت لرا دا پاکنا ویجعل الخبیث بعضه على بعض او بگرزی اللہ ویجعل او بگرزی العمل الخبیث بعضه على بعض عمل خبیث بعضو پا بعضو باندے فیرکمہو جمیعا ڈیرے بئی کی پا یوزے باندے فیجعلہو فی جہنم بیا بے اگرزی جہنم طرف تا اولائک هم الخاسرون دا خلق نقصان مندن کی دی قل ورتوائی للذین کفروا ان ینتہو ویغ کسانو تا چی کافران دی ان ینتہو عن الکفر یغفر لهم بخنب اکڑیشی دیتا ما قد سلف دا آغا چی سمخ کی تیر شوی دی کچری دی منی شو دا کفرنا نو بخنب ورتوشی پا ما قد سلف باندی ما قبل سر ربط دا دے چی بدر والو خبر روانا وا سمڑ شو سگرفتار شو مخی فرمائی چی تاسو ورتوائی خلقو توائی چی کم کافران دی چی کچری تاسو منشوئی نستاسو تیر شوی گناہون دام معاف شی
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين کچری دی واپس راواړیدل الى الكفر والخبائث نو فقد مضت سنة الاولين په تحقیق سره تیر شوی دا طریقه د ډومبنو خلقو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او قتل کئی دی لرا حتی لا تکون فتنة ترس حد پوری چه پاتی نشی فتنہ ویکون الدین کلہ للہ او طول دین دا اللہ دا پار خالص شی فإن انتہو کچری دی مخوارو بالقتل عن الكفر فإن اللہ بما يعملون بصیر خبر داد بلنا دا اللہ چی دے پاک عملونو چی دے کئی بینا دے وَإِن تَوَلَّوْا کچر مخی وارونو فَعْلَمُوا پوشی تاسو ان اللہ مولاکم پتا کی سر اللہ ستاسو کارساز دے نعم المولا و نعم النصیر بہترین مولا دے اور بہترین مدد کو ان کے دے نعم النصیر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ما قبل سر رب دا دے چھ دو صورت پہ ابتدا کی وہ چھ یسألونک عن الانفال اس دل تنا دا غنیمتن و بحث شروع کی دا اللہ نوم تبرک دا پارے دے وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوئے شئی تاسو تا چی غنیمت ملاوشی دس سیز نو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ نو بتا کسر اللہ دا پار پینزم دا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى او دا رسول علیہ السلام دا پارا او دا ذی القربا دا پارا تیر امتونو ته چې بغنیمت ملاو شو نو هغه به د قربانې نو دې ده کې انما غنیمتم تیر امتونو ته چې بغنیمت ملاو شو نو هغه به د قربانې غوندې آسمانی اور سوځولو دا خصوصیت د امت محمدی دی چې مال غنیمت د دې د پاره حلال کړي شوی دی خمسه د نبی نه پس دا پنځم ایسه ختم شوا دا الله نوم تبرک د پاره دی دا پنځم ایسه بیا ختم شوا ولذل القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله کچرتا سو ایمان راړی په الله باندې وما انزلنا على عبدنا او کوم چې مونږ نازل کړی د خپل بنده باندې یوم الفرقان د فرقان په ورځ باندې یوم التقل جمعان په کوم ورځ چې دواړه ډلې یو ځای شوې والله على كل شيء قدير او الله په هر یو چیز باندې قدرت لرونکی دی والله على كل شيء قدير ان كنتم آمنتم دا شرط مؤخر دی او جزاء مقدم دا وعلموا انما غنمتم بیا ورپسې فرمای اذ انتم بالعدوة الدنيا کله چې وای تاسو اذ انتم بالعدوة الدنيا د تاسو چې وای پاغه نږدې کناره باندې وهم بالعدوة القصوى او غي په پوري غاړه باندې ورکب اسفل او ورکب اسفل او قافله لاندې وا منکم استاسنا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد اجر تاسو یو بل سره وعده کړی وي لاختلفتم فی الميعاد نو تاسو به نوی رسیدلی خپل وعده ته ولکن لیقضی الله امرا ولکن لیقضی الله د پاره دی چې فیصلو کی الله تعالی امرن دی او کار کان مفعولا اغه خامخا کی دن کې د بیا لیهلک من هلکا د پاره دی چې هلاک کی من هلکا سوک چی مڑکیگی عن بینت بعد حجت الاسلام ویحیا من حی عن بینا ویحیا من حی عن بینا دیزے کہ
من هلك عن بینة وری لیهلک من هلک د پاره دی چې هلاک کی څوک چې مړ کیږي عن بینة بعد حجة الاسلام ويحيى او چې ژوندي پریدي بدوام الجهاد یا بدوام الحیات من حي عن بینة چې څوک ژوندي شو عن بینة بعد حجة الاسلام وان الله لسميع عليم او بداګي سره الله تعالی چې دی اوریدونکو عالم دی. نو معنوي ژوند او مرګ یعنی اسلام او کفر دینه مراد دی. من هلك عن بینة ويحيى من حي عن بینة دینه کفر او اسلام بس مراد دی معنوي ژوند. وان الله لسميع عليم اذ يريكم الله في منامك قليلا کله چې خولتا تعالی تعالی اغي په خوب ستا کې قلیلا دې ځای کې دغه معنوي ژوند شو. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کله چې وخولتا ته الله تعالی په خوب ستا کې قلیلا ولو اراکهم کثیرا کچرغو خولیو تا تدی کثیرا ډیر نو لفشلتم تاسو به یریدلی وی ولتنازعتم فی الامر او خامخا تاسو به تنازع کړي و په یو معاملې کې مخالفت بم کړو ولکن الله سلم لیکن الله تعالی چې دې سلم من الفشل والتنازع الله بچ کړی تاسو د فشلنا او د تنازعنا انه علیم بذات الصدور شان دا دې چې هغه عالم دې په غیب باندې بذات الصدور هغه عالم دې بذات الصدور په بهد د زړونو باندې په دې باندې هغه قادر دی. نو اذ یریکهم الله د دې ما قبل سر ربط دا دی اول بدی کې یو خبرو کو غزوه بدر نه سروز مخ کې نبی علیہ السلام خوب لیدلو. خوب کې دا کتلیو چې لغوند خلق مونږ سره جنگ کوي لک خلق نو دې سره د مسلمانانو همتونه چې هغه خو اوچت شو. په دې اشکال دا دی چې د پیغمبر خوب خو حقیقت وي نو دې کې چې دا لغوند خلق وي مونږ سره جنگ کو نو دا خو ډیرو جنگ کړي دي. د بدر په موقع کې چې لګ وي نو په کارو چې 90 کسان وي اوس 313 نبی علیہ السلام سره ملګری دی 1000 کافران راغلل. جواب دا دی چې د خوب یو حقیقت وی یو صورت وی. د خوب یو حقیقت وی یو صورت. تفسیر کبیر المانی بحر محیط بیضاوی ټولو کې دا مراد دی چې د دې خوب کې د دې لګوالی مراد د دې شکست دی چې دې لګو یعنی شکست خوړونکو دا د خوب حقیقت دی. صورت دا او چې دې لګو او حقیقت دا او چې دې و شکست خوري. عادتن زکه چې عادتن کم خلق چې کم وي چې کم لګوي ان اغه ته شکست ملاويږي. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ کله چې تاسو هغه ولیدل إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ کله چې تاسو ملاو شئ فی أعْيُنِكُمْ په خپل سترګو باندې نو قلیلا ويقللكم فی أعْيُنِهِمْ او کم کړي تاسو په سترګو دا غي کې دا غي سترګو کې تاسو کم او تاسو سترګو کې غي کم ليقضي الله امر د پاره دې فیصلو کې الله تعالی دا یو کار کان مفعولا چې هغه خامخا کیدون کې وإلى الله ترجع الأمور او الله طرف ته ورتاویږي معاملات. ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وای ما ته دا غي تعداد 90 معلومه ده. بل صحابي وای نه 90 نو دا غي تعداد چې هغه سل کې دي سل
ابو جهل تم د مسلمانانو تعداد سلو پورې ښکارېده نو هغه ډېر خوشحاله وي ورځئ پې بس سل دي دلته صحابه وي ورځئ پې ټول لس کم سل دي نو په دې طریقه دی ته هغوی لږ او هغوی ته دی لږ دا مونږ درېیمه سپاره کې هم تفصیلي په دې بحث کړو یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چا چې ایمان راوړی دی اذا لقیتم فئة کله چې تاسو ملاقات وکړئ یو ډلې سره نو فاثبتوا واذکروا الله نو فاثبتوا لا تعتمدوا على اسلحتكم واذکروا الله کثیرا یاد کې الله لره ډېر لعلکم تفلحون خایږي چې تاسو فلاح ومومئ حافظ ابن کثیر روایات پیش کړي دي یو روایت زید بن ارقم نه دی چې په دریو مقاماتو باندې خاموش ذکر افضل دی یو د تلاوت په وخت کې یو عند الضعف میدان جهاد کې عند الضعف میدان جهاد کې نعره تکبیر به زور سره لګوي ضرورت په وخت باندې ایسے ذکر به پټي عند الجنازه جنازه په وخت کې پټ ذکر افضل ہے امام جزری حسن حسین کی لکی چې ذکر الله صرف په زړه یا د جبې سره ذکر ته نشي ویلې بلکې هر جائز کار چې الله او د رسول هغه وایي چې دا صرف جبې سره ذکر دې ته نشي ویلې یا زړه سره بلکې هر جائز کار چې الله او د رسول په اطاعت کې وشي نو دا ذکر الله دی لکه بعض روایاتو کې نوم العالم عبادت راځي عالم مرګ عبادت ته څه مطلب چې یعنی دا په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه خوب د اصول مطابق خوب کوي نو بیا به دا عبادت وي نو فرمای واطیعوا الله ورسوله اطاعت کوي د الله او د رسول داغه ولا تنازعوا جګړه مکوئ فتفشلوا پس تاسو به کمزوري شي وتذهب ريحكم او لاړ بشي اواز تاسو واصبروا صبر کوي تاسو ان الله مع الصابرين په تحقیق سره الله د صبر کوونکو ملګری ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم مکه پشان د هغه کسانو خرجوا من ديارهم چې راوتل د کورونو خپلونه بطرا ورئاء الناس بطرا ورئاء الناس تکبر او خلق تخودنا ويصدون عن سبيل الله او من كيد الله والله بما تعملون والله بما يعملون محيط او الله تعالی پاک عمل چې کوم دی کوي احاطه کوونکی دی بما يعملون محيط مستند روایاتو کې دي چې ابو سفیان چې کله خپل تجارتی قافله دا واغستا او د مسلمانانو د زد نه ووته نو ابو جهل له قاصد راولېږه قاصد یې چې راولېږه نو هغه ته وی چې اوس د مخکې تلو ضرورت نشته واپس وځئ د قریش د سردارانو هم دا رایه وه لیکن هغه په تکبر او په غرور کې دومره مست او قسم یې وخوړو چې څو پورې د بدر میدان کې مې د فتح جشن نی مناو کړی نو زم نه نتیجه دا شوه چې یو سپلی کېده هغه او د هغه ټول سرداران د بدر کوی کې بیا پراتو تکبر یې وکړه که نه او د پیغمبر سره مقابله کوي ټول الله د بدر کوی ته وغورځول وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کله چې ښایسته کړی شو دوی دپاره عمل د شیطان
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کله چې خسته کړو دوی د پاره شیطان عملونه دی وقال ویلا غالب لكم اليوم غالب نه د پتا سبحان نن ورځ من الناس د خلقنا نشته غالب نن ورځ پتا سبحان د خلقنا واني جار لكم شیطان ورته وي زمستا سملګرم شیطان خو دې چا ملګرتیا کړی دا نا غریبانانو وکټ امپریخي تختیدلی فلما تراءت الفئتان هر کله چې مخامخ شول دواړه فوجونه نکص علی عقبیه واپس شو په خپل پوندو باندې وقال انی بری منکم اوی وی چې زه بری یم تاسو نه انی ارا ما لا ترون زوینم آغا چې تاسو نه وینئ لکه د ملائکی لیدې کنه ملائکو شنه پټکی والی وبر را روانه وین د چې ملائکی ولیدې نو بس دی خو یریده انی اخاف الله زیریکم د الله نه والله شدید العقاب او الله تعالی سخت انجام والده اذ يقول المنافقون کلچوی منافقان والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو داغي کې مرض دی غر هؤلاء دینهم دوکه کړه دلرا دین دی غر هؤلاء دینهم دوکه کړه دلرا خپل دین ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم چا چې توکل وکړو په الله باندې پتا کې سره الله چې دی غلبه والده او حکمت والده اذ یقول المنافقون ندی ما قبل سره ربط داده چې مدینه نه خلق دا خلق کله بدر طرف ته روان شو مدینه منوره پرې خدا روان دي بدر ته نو اسلحه لګوا منافقین وی چې مسلمانانو د دین په دوکه کې چولی دي الله ورته فرمایي ومن يتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم الله دا جواب ورکو والذین فی قلوبهم مرض او دا والذین فی قلوبهم مرضنا قاضی بیزاوی وی چې دین ضعیف الاعتقاد مسلمانان مراد دي ولو ترى کچریتوین یتوفى الذین کفروا کله چې مړ کی هغه کسان لرا الذین کفروا کافران اذ يتوفى الذين كفروا الملائکه کله چې مړ کړل هغه کسان لره چې هغه کافران دي ملائکو مړ کړل دي کنه یضربون وجوههم وادبارهم وهل بمخونه دی او شاگان دی وذوقوا عذاب الحریق ورتبوی اسکی تاسو عذاب سوزون کے یقولون لهم عند الضرب دا ذوقوا عذاب الحریق به ورته د ضرب په وخت کې وی یقولون لهم عند الضرب چې گزار به ورکو ورتبوی ټینګ شوس ذالک الضرب دا ضرب چې ده بما قدمت ایدیکم دا په سبب د اغي گناهونو ده کم چستاسو لا سنو مخکری گلی دی وان الله ليس بظلام للعبید او بتا کی سره الله چې ده ليس بظلام نه دیغه ظلم کوونکې په خپل بندګانو باندې کدا بآل فرعون لک دستور د فرعونانو ده لك دستور د فرعونانو والذین من قبل موکم خلق چې مخکې دین دي کفروا بآیات الله انکار وکړه آیاتونو د الله فاخذهم الله بذنوبهم راوبني سيدي لرا الله تعالی په سبب د ګناہوں دی ان الله قوی شدید العقاب پتا کی سره الله چې دی قوی دی او سخت انجام والے نو کدأب آل فرعون کدأب دا خبر دے مبتدا محذوف دأب هؤلاء کدأب آل فرعون یا دأبهم کدأب هؤلاء فرعون لگے چی دستور دا فرعونیانو نو ان اللہ قوی شدید العقاب
پتاکی سره الله تعالی قوی دی فی اخذه پرانی ولو دی کی شدید العقاب سخت انجام والد للمعاندین د معاندین د پارا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمتا دا پدی وجه باندې بان الله پتاکی سره الله چې لم يكن مغيرا نعمتا انعمها پتاکی سره بان الله چې لم يكن مغيرا نه بدلون کې نعمت انعمها چې نعمت کړي په چا علی قوم حتى يغيروا ما بانفسهم چې سو پورې غي په خپل پزان نه بدل کړي بالفعل او بالقول وان الله سميع عليم او الله تعالی اوریدن کې عالم دې کدا به آل فرعون لکه چې دستور د فرعونانو دې والذین من قبل ما کسان چې مخکې دین کذبوا بیاات ربهم تکذیب وکړ آیاتونو در رب خپل فاهلکناهم بذنوبهم پس مونږه هلاک کړل دیلا په سبب د ګناونو دی واغرقنا آل فرعون او غرق مونږه آل فرعون لره وکل کانوا ظالمین او دا ټول ظالمان دي وکل کانوا کل هؤلاء وکل ای کل هؤلاء او دا ظالمین دی بتغییر النعم نعمتونه بدل کړل دی ان شر الدواب عند الله ما قبل سر بدا ده پر د غزوه بدر ذکرو اوس مخکې د بنو قریظه رد شروع شو د بدر د جنگ یو سبب داو چې يهوديان او مشرکین په حمله باندې آماده کړل او اسبابو کې تنافی نه وا حالانکه يهود د بنو قریظه د نبی رسول الله سره دغه معاهده وا هغه معاهده ما تکړه دغه ذکر دی ان شر الدواب عند الله الذين كفروا بتاکik سره سخت په زنده سرو کې عند الله پنځ د الله هغه کسان دي کفرو عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون پس د ایمان نراړي الذين عاهدت منهم هغه کسان عاهدت منهم چې تا عهد کړي دي سره اي معهم مع بني قريظه چې تا دي سره عهد کړي دي ثم ينقضون عهدهم بیا دې مات عهد خپل رفي كل مره نلپرا هر پیر وهم لا يتقون او دین یریږي هر پیر عهد ماتي او یریږي نه دی عهد به ماتو بنو قریظه او بن نذیر سره د نبی رسول الله معاهده وا چې موږ به د دشمن په مقابله کې یو بل مدد کوو دی به بار بار وعده خلافی کوله بیا به معافی غوښته د بدر جنگ یو سبب داومو چې يهود د بنو قریظه نه مشرکینو دی په حمله باندې آماده کړ لکه ابو داود چې ذکر کړی او معاهده غي ما تکړن دا معاهده د ماتول ذکر دی دلته الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب پس بہرحال تثقفنهم کچریت عمومی دیلرا فی الحرب پا جگڑا کے فشرد بهم من خلفهم دا سی سزا ورل ورکڑا چرستنی اویریگی فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون خائگی چی دی نصیحت حاصل کی ایتعزون فیجتنبون عن نقض العهد چی دی یو بلتا نصیحتو کی نصیحت حاصل کی پس بیازان بچکی دی نقض عهدنا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً او کچری یری گئی تاسو من قوم خیانتن دی او قومنا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً او چکلا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ او کچری یری گئی تاسو یو قومنا خیانتن دا اغی دا خیانتنا نفنبذ الیہم علی سوا
فنبذ الیہم اغرزوی دویتا صلحا چې تاسو برابر شي ان الله لا يحب الخائنين دیتا عهد غرزوی نو برابر بشي ځکه چې الله تعالی نه خوښي خائنین لره ولا يحسبن الذين كفروا گمان دین کوي اغه کسان کفرو چې کافران دي سبقوا چې او بتختی انهم لا يعجزون دې مونږه نشي ستړي کوله دې مونږه نشي ستړي کوله الله فرمایي ما قبل سره رب داد ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا چې بر د جهاد ذکر او مخکې الله تعالی فرمایي چې کافر ک چرې په یو موقع باندې بچي نو دا دینه وای چې غي بچ شو په بل ځل براونی ول شي بدر کې چې کم پاتې شو دا بل ځای کې مردار شي کافران نو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او تیار کی تاسو واعدوا لهم تیار کی تاسو دے کافرانو لرم استطاعتم من قوت تیار کی دی دا پارا سمرج طاقت لری تاسو دا قوتنا من قوت ومن رباط الخیل واعدوا لقتالهم من قوت قوت ومن رباط الخیل او دا نشاندار اسونا من رباط الخیر د قوت نه قوت حاصل کئ من رباط الخیر او ساتل شوی اسونا ترهبون به عدو الله يروي بتاسو پاغي سره دشمن د الله تعالی وعدوکم استاسو دشمن واخرین من دونهم او نور د دین علاوه واخرین من دونهم لا تعلمونهم تاسو نه پیجنی اغیلرا الله یعلم ما لا پیجنی وما تنفقوا من شیء او کم چه خرچ کی تاسو سسیز فی سبیل الله پلار د الله کې نو یوفى الیکم وانتم لا تظلمون پورا بدله به در کې دیشی او تاسو نه با کمې نکیږي وان جنحوا للسلم فجنح لها او کچری و ان جنحوا للسلم کچری غي جوکاو شي دروغه د پاره نو فجنح لها اصلاح کا ورسره صلح ورسره کا و ان جنحوا للسلم فجنح لها مخکې د جنگ ذکرو اوس ورپسې د صلح ذکر کوي الله فرمایي چې د صلح پیشکش تاسو مکوئ دغه چې بیا و تاسو کمزوري متصور کړئ شي کچری غي پیشکشو کی نو بالکل صحیح دروغه کوي بیا وتوکل علی الله توکل کوي په الله انه هو السمیع العلیم زکه چې هغه الله چې دی غوریدون کې عالم دی و ان یریدوا ان یخدعوک کچری غي ارادو کی چې دو قدر کی دال را فإن حسبک الله تعالی الله کافی دی هو الذی ایدک بنصر غوستا تایید کوي په خپل مدد سره او بالمؤمنین او په مؤمنانو سره وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ او الفت بواچی یوال بواچی پمینز قلوب داغی کی لو انفقت ما فی الارض جمیعا دین مراد وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دین مراد اوس او د خزرج دو قبیلی دی چې د اسلام نمخ کی پاغی کی دشمنی وا او د اسلام نه بعد الله پاغی کی محبت او الفت واچولو ولكن الله الف بينهم لیکن الله تعالی الفت واچو پمینز دای کی انه عزیز حکیم دغه الله چې د غلبی والده حکمت والده غلبی والده او حکمت والد فی قضائه یا ایها النبی اے نبی حسبک اللہ یا ایها النبی اے نبی حسبک اللہ کافی دے تعالی اللہ تعالی وحده فقط بالکل یک آواز تعالی کافی دے قاضی بیزاوی سراج المنیر مدارک ابو سعود ټول دو ترکیبونه کوي یو دا ترکیب دے چې من دا لفظ مفعول لے
چې د من لفظ مفعول دی او حسبک کې کاف ضمیر باندې عطف دی. دویم دا چې لفظ الله باندې دی عطف دی. په لومبي صورت کې معنوي چې ته او من تبعکا دې ټولو له الله کافي دی. دویم ترکیب مطابق معنوي چې اے نبی نو اے نبی تعالی او هغه خلق چا چې ستا پیروي کړې ده الله ورله کافي دی. نو یا ایها النبی حسبک الله، اے نبی حسبک الله تعالی را الله کافی دی. ومن اتبعک من المؤمنین، او هغه چا لرا چې ستا تابعداري کوي د مؤمنانو نه. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. د دې رب د ما قبل صدا د جبرم د قتال ذکر او مخکې فرمایي چې مؤمنان په جهاد باندې دی له ترغیب ورکړي، جهاد طرف ته راوبلي. یا ایها النبی حرض المؤمنین، اے نبی دا مؤمنان چې دي دا بڑکاو کا په جهاد باندې، یعنی ترغیب ورکا د جهاد طرف ته. ان یکم منکم 20 صابرون، کچری وستا سونا شل کسان صبر کوونکی، یغلبو 200 دا به غالب راځي په 200 کسانو باندې. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کچری در سره سل کسان وي دا به غالب راځي په 100 کسانو باندې د کافرانو نه. بأنهم قوم، په دې وجه چې دا قوم چې دی لا يفقهون غي نه پوهیږي. الآن خفف الله عنك، اوس الله نور مسان کړه تاسو ته. خفف الله عنك وعلم ان فيكم ضعفا، او الله ته پته ده چې تاسو کې کمزوري موجود دي. فإن يكن منكم 100 صابرة، کچری تاسو کې سل کسان وي صبر کوونکي، یغلبو 200 دی به غالب راځي په 200 کسانو باندې. وإن يكن منكم 1000، او کچری وي په تاسو کې 1000 کسان، یغلبو 2000 بإذن الله دا به غالب راځي په 2000 کسانو باندې بإذن الله. والله مع الصابرين، او الله ملګری د صبر کوونکو دی. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، ندی جائز ندی مناسب یو نبی د پارا چې وی داغه د پارا قیدیان حتى يسخن في الارض، ترسه حد پوری چې خون ریزیو کی پزمکه کی. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، تاسو اراده کوي د دنیا د ژوند، والله يريد الاخره، او الله اراده کوي د آخرت. د بدر په موقع باندې 70 کافران دا مړ شو، 70 گرفتار شو. په دې گرفتار شدګانو کې حضرت عباس مو هغه پکې و. اوس د دې قیدیان مبارک مشوره وشو، نو حضرت عمر رضی الله عنه مشوره ورکړه چې دا ټول قتل کړي او هر سړی د خپل عزیز قتل کړي چې کوم داغه خپل له. حضور علیہ السلام د خپل تر قتل کړي، ابو بکر خپل زوی عبدالرحمن، علی د خپل رور عقیل، او زه به خپل رور او خپل تر دا دواړه به قتل کوم. حضرت عمر وی نبی علیہ السلام صحابو نه تپوسو کو، نو د عمر د رائے موافقت کولو والا سوکو. عمر ته صرف یو ووټ ملاوش. سعد بن معاذ وی چې او حضرت عمر ټیک وی. نور ټولو صحابو د ابوبکر رائے اپناو کړ چې فدیه ته واخلې پرېږدي. ابوبکر رضی الله عنه دا مشوره ورکړې وه. حضرت ابوبکر د مشورې په وخت کې یو خبره ډېره عجیبه کړې وه. وی د عمر رائے هغه صحیح ده، لیکن تاسو رحمت الله عالمین یې، نو فدیه واخلئ او پرېښودل دا به بهتر وي. حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی د زوی محبت در باندې جوړ غالب راغی. ابوبکر د هغه خو زوی و، د حضرت عمر هم پکې یو ورور و یو تره و. ورته وی د زوی محبت در باندې. حضرت عمر ډېر جرار و که نه، وی هغه در باندې غالب راغی. ابوبکر ورته وفرمایل والذي نفسي بيده،
قسم می دی داغه الله په ذات چې زما سا داغه په قدرت قبضه کې ده داسې نه ده بلکې هر یو سړی هغه باندې سلويخ دا پار یو سړی باندې 400 درهم بیا مقرر شو حضرت ابوبکر حضرت عمر له دغه جواب ورک خبره ختم شو بیا چې دنو ار یو سړی باندې 400 درهم مقرر شو مسند احمد کې دی چې د الله عذاب د اونې سره نږدې راغلو ولی ځکه وی تاسو د مال لالچ وکړو الله ته د عمر رای چې ونه دا ډیره زیاته خوښه وه دا ورته ډیره خوښه وه دې نه خو به ظاهر دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام هم د عذاب نه بچ کېده حالانکه نبی علیہ السلام خو معصوم دی الله فرمایل چې ما کان الله معذبهم وانت فیهم ما کان الله ليعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون چې تاسو به موجود دي نو عذاب به نه راځي الله فرمایل نو دې کې فرمایي چې تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره تاسو دنیا ژوند چو عرض الدنيا عرض متاع الدنيا وهو الفديه والله يريد الاخره والله يريد الاخره اي ثوابها بقتلها الله د اخرت اراده کوله یعنی ثواب داغي په قتل باندې کافرانو کا والله عزيز حكيم الله غلبه والد حکمت والے لولا کتاب من الله سبق کچری نوې یو خبره چې الله لګل دا د مخکنا نو لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم نو لمسکم خامخا مسکړي بو تاسو لرا فيما اخذتم پاک تاسو اخره فيما اخذتم عذاب عظیم لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم نو دې کې فرمایي تفسیر کبیر المانی او داسې فواید عثمانیه معالم التنزیل ډېر خبرې ټولو تفسیرونو کې لومبه خبره خدا ده چې د الله د طرف نه دا توی شو چې ستاسو موجودګۍ کې بس تا امت ته سزا نه ملاويږي دویمه دا چې اهل بدر د پاره د الله دا فیصله شو چې اعملوا ما شئتم لقد غفرت لكم درېمه خبره دا ده چې مجتهد ته اجتهادي غلطۍ د وجنا سزا نه ملاويږي د حدیث نه علاوه حدیث کې خصوص کې اجتهاد نشي کولای حدیث نه علاوه نو دی باره کې دا فرمایي مجتهد به کله ټیک وي کله به په غلطه وانه شي چې غلط شي نو به یو نیکي ملاویږي یو تفسیر دام د څو پوری صریحه نه مخکې نه وي نو سزا به نه وي صریح چې څو پوری صریحه نه وي نو چې څو پوری دا نه وي نو سزا به هم نه وي دلتم صریحه نه مخکې نه وه نو سزا نشته لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم پس خورئ تاسو مما غنمتم کوم غنیمت چې درته ملاو شي حلالا طیبا حلال پاک واتقوا الله یریږئ الله نه ان الله غفور رحیم په تحقیق سره الله چې دی هغه بخونکی مهربان دی یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى اے نبی وایا غچاتا چې پلاس تا کې دی من اسرا د قیدیان نه یعلم الله فی قلوبکم یعلم الله فی قلوبکم خیرا یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى دی ټولو قیدیانو ته وایي یعلم الله کچری
ظاہر کی اللہ تعالی ما فی قلوبکم خیرا ایمانا و اخلاصا نیوتکم خیرا مما اخذ منکم در بکڑی شی تاسو لا بہتر داغنکم چی اغست شوی تاسو نو یغفر لکم واللہ غفور رحیم او اللہ بخون کے مہربان دے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ کچری را دے اکڑستا د خیانت فقد خان اللہ من قبل دیکھو اللہ علم دو کور کرد مخی فام کن منهم نو من قبل فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بیاغا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ نو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ نو اغا دوی لرا انیول وینیول دی لرا واللہ علیم حکیم او اللہ تعالی عالم دے بما فی قلوبهم جب بزرنو دی کی دے حکمت والدے ان الذین آمنوا وہاجروا ان الذین آمنوا وہاجروا پا دی اخیری سلور آیاتونو کے دا مہاجرو او دا غیر مہاجرو مسلمانانو او دا غیر مسلمو وراثت ذکر دے بگے ان الذین آمنوا وهاجروا بتاکی سراغ کسان چی ایمان راڑ ہجرتیو کو وجاہدو باموالہم وانفسہم جہادیو کو پمالونو خپلو پزانونو خپلو صرفی سبیل اللہ پلارد اللہ کی والذین آوو اواغ کسان چی ٹکانے ورکڑ دیل ونصرو مددیو کو اولائک بعضو مولیاء بعض دا بعض دا بعض دوستان دی والذین آمنوا ولم یهاجروا اواغ کسان چی ایمان راڑ او ہجرتیو نکو ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء نشت استاسو دا پار داغی دا ولایت سشے ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا ترس حد پوری چی ہجرتو کی وین استنصروكم في الدين على اعدائكم وان استنصروكم في الدين على اعدائكم کچرتاسو مدد غواڑی کہ تاسو نے مدد غواړو په دین کې علی اعدائکم په دشمن تاسو باندې فعلیکم النصر په تاسو باندې واجب دي چې مدد وکړي الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق مگر هغه قوم نه علاوه چې د چا او تاسو په مینس کې میثاق وي چا سره تاسو عهد وي نو دا غي خلاف بچا سره مدد نه کوي والله بما تعملون خبير او الله په هغه عمل چې تاسو کوي خبردار دی یو ورور هجرت وکاو دویمو نه کو یعنی دار الحرب کے دے نو وراثت بنا ملاویگی سوک چی پا دار الحرب کی اغتا وراثت نا ملاویگی اگرچہ مومن بھی ذکر چی پینزہ سیزون دا سی دی چی دا اغید وجنا وراثت نا محروم پاتی کیگی لکہ سراجی وغیرہ کی چی دی پاگی کی یو دا غم دے بیا اللہ فرمائی والذین کفروا واغ کسان چی کافران دی بعض مولیاء و بعض دی او بالملگری دی الا ان تفعلوه والذین کفروا بعض مولیاء و بعض الا تفعلوه کچر تاسو پا دی حکمون باندے عمل انکڑو نو تکن فتنة فی الارض الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض نو شیو فتنہ پزمکہ کی وفساد کبیر او فساد لوئے والذین آمنوا وہاجروا اواغ کسان چی ایمان راوڑے دے و ہجرت اکڑے دے وجاہدو فی سبیل اللہ جہادیو کا پلار دا اللہ کی والذین آووا ونصروا اواغ کسان چی زیور لورک ونصروا مددیو کو اولئک هم المؤمنون حقا اولئک دغ خلق چیدہ مومنان حق دی لهم مغفرت و رزق کریم دید پارا مغفرت او رزق عزت والدے والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاہدوا والذین آمنوا آغکسان چی ایمان راوڑے دے من بعدو پس دین وهاجروا وجاہدوا اجرتیو کو جہادیو کو معاکم تاثرہ فاولائک منکم پس داستاسو ملگری دی نو اولائک هم المؤمنون حقا لهم مغفرت و رزق کریم اللہ دلتنا دا تبعیز لفظ ویلے دے نمن تبعیزیے راوڑے دے داو گو رہی
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. نه من تبعیضیه شته بلکې وی فرمایل چې هغه خلک چې ایمان یې راړ او مهاجر دي، یعنی د صحابه تعریف کې مجد الفسانی یو رساله رد روافض کې لیکلي دي چې د روافض د کفر درې دلایل دي. یو دی چې دا د تحریف قرآن قائل دي، دویمه دا چې دا د صحابه د تکفیر قائل دي، صحابه ته کافران وي، او قرآن وی چې اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن صحابه ته مؤمنان حق وی. دریم دا چې دا خپل ائمه چې دونه هغه معصوم ګڼي او انبیاءونه لویه درجه ورله ورکوي، د هغوی په دې کفر کې د رتی برابر شک نشته. دلته نه فرمایي چې اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. نو اولئک دغه ټول صحابه، بعضې پکې نه دي، اولئک هم المؤمنون والذین آمنوا من بعد وهاجروا، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی پس د دې نه، وهاجروا او هجرت یې وکړه، وجاهدوا معکم او جهاد یې وکړه تاسو سره، فاولئک منکم دا ستاسو نه دي، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض، اولو الارحام چې دي نو هغه بعض اولادی فی الارث په ارث کې، ببعض فی کتاب الله په کتاب الله کې، اللوح محفوظ فی القرآن. ان الله بكل شیء علیم، په تحقیق سره الله تعالی په هر یو څیز باندې عالم دی. ان الله بكل شیء علیم، الله په هر یو څیز باندې عالم دی. اوس دلته نه براءة من الله ورسوله سورة توبہ دا شروع کی. اسانه خبر خورم بیدا دا چه دې په شروع کې بسم الله نشته، باقی سورتونو شروع کشته، ولی نشته؟ اسان جواب دا دی چې د دې په شروع کې مونږ د نبی علیہ السلام نه بسم الله نه دا اورېدلې، بس خبره ختم. نور په شروع کې ما اورېدلې، دې په شروع کې نه دا اورېدلې، بس مونږ یې ځکه نه وایو. د دین آسان جواب بل نشته. ښه روح المعانی بیان القرآن وغیرہ کی دی چې د بره نه څوک تلاوت کوي، را روان دی نو بیا بسم الله نه وایي، لکه مخکې نه تلاوت را روان دی، او که دې ځای نه تلاوت شروع کړه نو بیا خیر د لوستی شي. اوس دې ځای کې چې د دې ځای نه تلاوت شروع کړي نو بیا جایز دی، خو که چېرته بسم الله ونه وایي نو څه مسله نشته. دلته د څلور قسمه خلکو ذکر دی. علامه آلوسی لیکلي دي، بیان القرآن هم لیکلي، څلور قسمه خلکو ذکر دی. یو هغه چې چا سره معاهده وه او هغه معاهده ماته کړه، یو هغه خلک دي. دویم چې دی انو قبیله بنو زهره او قبیله بنو مدلج، دا دواړه چې و دی سره د 9 میاشتو معاهده باقی وه. دریم هغه قبیله وه چې هغې سره سموده باقی نه وه، بس خبره د هغې ختمه وه، ټیم پوره و. چا سره چې اس معاهده نه وه نو په هغې کې د کفارو 2 ډلې وې، بنو خزاعه بنو بکر. په دې کې بنو خزاعه د مسلمانانو حلیفو، بنو بکر د قریشو حلیفو، دې سره اس معاهده نه وه. د دې په آپس کې لړایي وشوه،
قریشو د بنو بکر ملګرتیا وکړه. بنو خزاعه والا نبی علیہ السلام سره راغلل. قریش د بنو بکر ملګرتیا وکړه. بنو خزاعه نبی علیہ السلام سره راغلل او ګواهانو سره ثابت کړه چې مخالفینو سره قریش موجودو. نبی علیہ السلام مشرکینو له پیغام ولېږه چې تاسو معاهده ماته کړې ده. معاهدې خو به ډېر لوی دغه و، تاسو معاهده ماته کړې، یا دیت راکړئ یا معاهده ماته وګڼئ. د نبی علیہ السلام نماینده چې کله واپس راغی نو مشرکینو ته ډېر ندامت وشو چې یاره لکه ولې ماسې رانه معاهده ماته شوه. وی مونږ غلطه خبره وکړه. تجدید معاهدې دپاره ابو سفیان حضور علیه السلام سره ولېږه. دا هغه موقع وه چې ابو سفیان د خپلې لور کور ته هم لاړو، ام حبیبې کور ته. په بستره کې ناستو، هغې ته بستره غونډه کړه. پلارو 400 میله سفر یې کړی و، مکې نه مدینې ته تللی و، ډېره موده بعد تللی و. هغې ته نه بستره خوا وویشته. دی ورته وایي دا بستره زما قابله نه وه، ځکه سردار یم. وی نه ته د بسترې قابل نه، مشرک یې، ستا عظمت ډېر لوی دی، خو ته مشرک یې او په دې بستره وحي راځي، ته پرې نشي کېناستی. خیر چې دی کله راغی ابو سفیان حضور سره راغی، حضور علیه السلام ورته وفرمایل چې څو پورې د مقتولین چې دی هغې دیت هم نی ورکړی نو معاهده نشته. هغه ورته وایي د دیت دا خبرې پرېږده، بس نور سمې جوړو. حضور علیه السلام ورته پرېږده پرېږده پکې نشته. اول به د مقتولینو دیت ورکوئ، زمونږ د حلیفانو خلک. ګوره دا نبی علیه السلام د خپل حلیف دپاره خبره کوي. دا زمونږ ملګري معاهده کې شریک و، ستاسو څه کار و چې تاسو بنو بکر سره راتلی؟ تاسو د بنو بکر ملګرتیا ولې کوله؟ بنو خزاعه زمونږ حلیفانو، تاسو هغې ته نقصان ورکړی دی. نو هغه خبره دې ځای کې کوي. حضور علیه الصلاة والسلام ته د براءت اعلان وکړ. دا خو د دې صورت هغه د شان نزول ورته ووایي. دا صورت چې دی حالت جمعی کې دا 9 نمبر صورت دی او په نزولی کې 113 نمبر صورت دی. دا 113 سورۃ التوبہ مدنی دی. په 9 هجری کې هغه وخت نازل شو چې کله نبی علیہ السلام د رومیانو سرکوبۍ دپاره وتی و. 129 آیاتونه 14 رکوګانې دي بګې. دو 2537 په دې کې کلمات دي، 11360 پکې حروف دي. 11360 دا بګې حروف دي. د سورۃ المائده نه بعد او د سورۃ النصر نه مخکې دی نازل شوی دی. وجه تسمیه دا ده چې دا د مؤمنینو د توبې ذکر دی پکې، نو ځکه سورۃ توبه ورته ویلی شي. دې ته سورۃ البراءت هم ویلی شي. سورۃ التوبه، سورۃ البراءت، سورۃ المدمدمہ دا ورته ویلی شي. سورۃ المنکلہ دا ورته ویلی شي. سورۃ الفاضحہ ذات سره فاضحہ هم ورته ویلی شي. سورۃ المقشقشہ، سورۃ العذاب ورته هم ویلی شي.
سورة المشیرہ او سورة المخزیہ دا ورتم ویلش. ربط د ما قبل صورت سره سره په سوره انفال کې اجمالی طور باندې د قتال حکم، سوره توبه کې د هغه فرقو ذکر دی چا سره چې قتال وکیدی شي. دویم ربط دا دی چې په انفال کې د جهاد د تیاری حکم او په توبه کې د جهاد د تیاری نه کولو د منافقینو کار دی چې د جهاد تیاری به نه کوي. دا تذکره ده پکې. د انفال اختتام د مؤمنانو په الفت باندې او د توبې ابتدا د مشرکین نه براءت باندې. د انفال په آخر کې د نبی د فرایض و بیانو او د توبې په آخر کې هم لقد جاءکم سرا د نبی د فرایض و بیان دی. موضوع د صورت چې د اعلان د جهاد او امحال للتفکر، امحال للتفکر د تفکر د پاره مهلت ورکول. خلاصه د صورت دا ده چې په شروع د صورت کې کفارونه د براءت او اعلان جنگ دی. په ضمن کې د صلح حدیبیه او د فتح مکې هغه بیان هم دی. په ضمن کې د حدیبیه او د فتح مکې بیان هم دی. بیا ورپسې بیا د صلح حدیبیه ذکر پکې هم راغلی دی او د مسلمانانو د ناقضین عهد د هغوی سره د قتال ترغیب هم دی پکې چې چا عهد مات کړی د هغوی سره د قتال وشي. بیا د مشرکین عرب د قبایح تذکره پکې هم ده. انتیس او 30 آیاتونو کې د اهل کتاب سره د جهاد ذکر دی او د هغوی قبایح او افعال شرکیه. بیا ورپسې د قتال وجوهات هم بیان شوي دي. 4261 کم آیاتونه چې دي په هغې کې د منافقینو قبایح دي. وش پیتم آیت کې وضاحت ته چې اسلام دشمنی کې منافقینو سړي او ښځې دا برابر دي. 111 نمبر آیت کې د مؤمنانو بشارت، د مجاهدینو فضائل، د منافقینو قبایح دا پکې مذکور دي. نو براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله، براءت صاف جواب دے د جانب د اللہ نا او داغ د رسولنا الی الذین کسانو تعاهدتم من المشرکین چې معاهده تاسو کړی د ورسره د مشرکین ندی. عاهدتم من المشرکین نو فسیحوا فی الارض، وګرځئ تاسو په ځمکه کې. فسیحوا فی الارض، وګرځئ تاسو په ځمکه کې. دا آیت په 9 هجری کې نازل شو
مکه په 8 کې فتح شو او د مکی امیر چې عتاب بن اسید دا مقرر شو. نو ہجری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر امیر حج مقرر کو. بیا ورپسې حضرت علی له خپل غضبه او خبر کړه نبی علیہ السلام د ابو بکر لګلو نه بعد سورہ توبه د اورولو د پاره اولېګو حضرت علی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویل شو چې دا صورت حضرت ابو بکر طرف ته اولېږي. خلق ورته وی چې په کار دا چې دا ابو بکر له لېږل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه هغه امیر الحج نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د معاهدات او براءت به زما د خاندان سړی کوي. حضرت علی چې کله ورسېدو ابو بکر له التا مکې ته مدینې نه تللی دی او دومره نږدې شي چې حضرت ابو بکر د اوښې اواز واورېده نو چغې کړه وی دا خو د نبی علیه السلام د اوښې اواز دی. هغه اوښه چې حضرت ابو بکر داسې مخکې روان دی او هغه اواز د هغه اواز د هغه خوا ته ورسېده. ابو بکر زر چغه کړه مخې راواړو وی د نبی علیه السلام د اوښې اواز راغی دا چرته وه. دومره امام الانبیاء سره د هغې مینه وه. حضرت علی ورته وی زه راغلی ملاو شو سره. د ابو بکر لومبنی سوال ډېر عجیبه و. حضرت علی ته وی امیر ام مامور، امیر الحج خو یې زه رالیږلی یم، اوس ته وایې ته امیر راولېږلی که مامور یې؟ لومبی خبره. هغه ورته وی مامور، وایي زه امیر نه یم جوړ کړی، امیر ته. ومه ذوالحجه و حضرت ابو بکر خطبه ورکړه، د حج احکامات بیان کړه. لسمه ذوالحجه یوم النحر حضرت علی رضی الله عنه جمر عقبه سره ودرېده او دا اعلان وکړ یا ایها الناس رسول الله الیکم، رسول الله الیکم، د پیغمبر الچی ستاسو مخې ته ولاړ دی. یعنی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الچی یم. او ورته وی مجمع سوال وکوي څه حکم دی راوړی دی؟ د ورته وی سورې توبې 30-40 آیاتونه وورول او دا وی چې ماته څلورو خبرو حکم شوی دی. یو دا چې لا يقرب البيت بعد العام بعد هذا العام مشرکون، دې کال نه بعد به مشرک چې د بیت الله خواته نه راځي. دویم حکم دا د لا یطوف البیت عریانون، د بیت الله طواف به نن نه بعد چې د په بربنډه باندې نه کیږي. بس بربند مربند خبره ختمه شوه. منډې به والي بربند به طواف مو کو بیا په چانه قتل کورته په دروازه هم نه تلل کنه وی دا ګناه دی. په چانه باړېدل چې بربند به طواف کو بیا په چانه راړېدل. بس هر ځای نه به سینما جوړه کړې وه. نو دا حکم ورته راغی لا يدخل الجنة الا كل نفس مؤمنة، جنت ته صرف مؤمنان چې دنو دا داخليږي. او بیا خبره دا وکړه وینن نه بعد چې چا سره عهد دی هغه عهد به پوره کیږي. چا سره چې عهد دی هغه عهد به پوره کیږي.
بس دا حکم چې دنو حضرت ابو بکر حضرت علی المرتضی دا احکام بیان کړل فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا وان الله مخزي الكافرین او په تحقیق سره الله لرا په تحقیق سره الله چې مخزي الكافرین رسوا کوي کافرانو لرا واذان من الله ورسوله اور ولدي د الله د جانب او د رسول د جانب الى الناس يوم الحج الاكبر خلق تاب د حج اکبر په ورځ باندې ان الله بريء من المشركين چې پتا کې سره الله تعالی بری د مشرکانو نه رسول داغه فإن تبتم فهو خير لكم کچریتاس توبه وکړه دا بهتر وستاسو د پاره وان توليتم کچریتاس مخواړو نو فعلموا انکم غیر معجز الله نو پوه شئ تاسو چې انکم تاسو چې غیر معجز الله تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا وبشر الذين كفروا او زیر ورکه هغه کسان لره چې کافران دي بعذاب الیم په عذاب دردناک سره الا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه کسان چې تاسو عهد کړی دی غي سره د مشرکان نه دي یعنی بنو زمرا او بنو کنانا نو ثم لم ينقصوكم شيئا بیا غي قصور در نک تاسو له د سیز ولم يظاهروا عليكم احد او استاسو خلاف دچا ملګرتیا ونکړه نو ولم يظاهروا عليكم احد فاتموا اليهم عهدهم پس الیږي تاسو پوره کوي طرف ته عهد داغي الى مدتهم داغي مدیتا ان الله يحب المتقين نو وي تاسو خلاف د چا مدد ونکړو مرسته ونکړه نو ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاذا سلخ اركل چوته اشهر حرم نفقتل المشركين حيث وجدتموهم قتل کئی مشرکان لره چې کم ځای کې مومی تاسو دی لره حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم ونسی دی لره واحصروهم عن المسجد الحرام وقعدوا لهم كل مرصد او کینه دی تاسو په هر پټ ځای کې فإن تابوا واقاموا الصلاة کچری توبه وکړه او قائم کوم لره واتوا الزکات او زکات ورکړو فخلوا سبيلهم پریک دی لار دی ته ان الله غفور الرحیم پتا کې سره الله تعالی بخون کې او مهربان دی ان الله غفور الرحیم پتا کې سره الله چې دی بخون کې او مهربان دی وان احد من المشرکین استجارک کچری یو کس د مشرکانو نه استجارک پناه غواړي نو فاجره پس اغله پناه ورکې تاسو حتی يسمع کلام الله ترسي اد پوری چې هغه ووري کلام د الله تعالی ثم ابلغ مأمنا بیا ورسوي زید امنتا ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا په دی وجہ چې دا قوم نه پويږي لا يعلمون دین پويږي كيف يكون للمشركين عهد عند الله كيف يكون للمشركين عهد عند الله څنګه بوي د مشرکانو د پاره عهد پنځ د الله او عند رسولي پنځ د رسول داغه الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر هغه کسان چې عهد وکتاسو عند المسجد الحرام كيف يكون للمشركين عهد عند الله څنګه بوي د مشرکانو د پاره عهد پنځ د الله باندې او عند رسوله او پنځ د رسول داغه الا الذين عاهدتم مگر آغا چې تاسو عهد وکړو عند المسجد الحرام نو مسجد حرام په خوا کې فمستقاموا لكم سو پوری چې هغه نیغ دي تاسو د پاره نو فاستقیموا لهم نو تاسو موافقه کوي ورسره فاستقیموا لهم بالوفاء وعده ورسره پورا ساتي بر د کفارو د معاهده ذکرو هغه قدرونه کو نو مخکې په هغه سلسله کې او فرمایل چې الله سره د مشرکینو د عهد څه حیثیت ته هغه ذکر کوي دلته کیف یکون للمشرکین عهد عند الله دا کیف استفهام انکاری دی یعنی د مشرکینو عهد باندې قائم اوسېدل عجیب خبره ده چې مشرکین بسنګ په عهد باندې دا سه قائم پاتې کیږي دا عجیب غوندې خبره وا
بیا اللہ فرمائی کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ فعل معلومیدو پا بنا باندے حذف شو ای کیف یکون لهم عہد وحالهم انهم ان يظهروا علیکم یعنی آغا معاہدے پاسداری ولی بکی دی حال دا دی چی دینا بعدم دا معاہدے پاک قسمون دی خڑلی دی ثم لا يرقبوا فیکم اور بسی فرمائی کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین مگر آغا کسان عاہدتم عند المسجد الحرام شیغا زمراو بنو کنان دی دا مسجد حرام پخواکے ولم ينقضوا عہدهم ودیو عہد مات کڑے ہم ندے نو فمستقاموا لکم نو سو پوری چی غی نیغ دی نو فاستقیموا لهم تاسم بالوفائی تاسم وسراحت پورا کہ ان اللہ یحب المتقین پتا کہ سر اللہ تعالیٰ وخی متقیان لرا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ سنگ بوی وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ کہ چرے غی غالب شو بتاسو باندے نو فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ ما شرطیہ دے او دفع ان پا معنی کے دے یعنی کہ چرے استقامت اختیار کی نو تاسو معاہدے پابندیو کی کیف وَإِن يَظْهَرُوا کیف وَإِن يَظْهَرُوا کیف وَإِن يَظْهَرُوا علیکم سنگبا کچرے غی غالب راغل پتا سبحان لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ خیال بن ساتی دا قرابت او نہ دا عہد کدے غالب رالو اس خیال بدئی نہ ساتی دی بدا معاہدے پاسداری ولی کئی دی خو حال دا دے چه دی نا بعدم دا معاہدے پاک قسمون دی خوڑلیو خو ماتول بے معاہدہ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم راضی کوي تاسو راضی کوي دي تاسو لره بأفواههم پخپلو جبو باندې وتأبى قلوبهم ونمنزلون دی واكثرهم فاسقون واكثر دین چی دا فاسقان دی اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا واغستل دی آیاتون دا اللہ تعالی دلغن دی پیسو بدل کی خرچ کړل فصدوا عن سبیله پس من اکڑل انفسهم قبل نفسنا دلار داغنا انهم ساء ما يعملون دیر بد دے کم عمل چی دی کئی لا يرقبون فی مؤمن خیال نساتی دی فی مؤمن پا مومن کی الا ولا ذمہ ند قرابت او ند عہد اولئک هم المعتدون او دغ خلق زیادے کون کی دی فین تاب واقام الصلاة کچری توبے اکڑا اقامت دمونز اخپلو کو وآتو الزکاة او زکاة ورکف اخوانکم فی الدین پس اغسطا سرون دی پا دین کی ونفصل الآیات لقوم یعلمون او منگا تفصیل سر بیانو آیاتنا الدالت علی اخواتهم لقوم یعلمون دا پار داغ قوم چی یعلمون اغی پوئیگی وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ کچر دی مات کرل خپل قسمون من بعد عہدهم پس دا عہد خپلنا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ او طعنیو کپ دین ستاسو کنو فَقَاتِلُوا اِمَّةَ الْكُفْرِ تاسو قتل کئی دا مشران دا کافرانو انہم لا ایمان لهم دا خلق چی نشتے دی ایمان ای لا عہد لهم لعلهم ينتهون خائگی چی دی ينتهون عن نقض العهد چی دی منشید نقض عهدنا الا تقاتلون قوما
الا خبردار تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم تاسو جګړه کوي داس یو قوم سره نکسوا ایمانهم چې مات کړي د خپل قسمونه وهم باخراج الرسول ومع ذلك هم او عزم کړي د پیستو د رسول سره د سره دا کاروم کړي چې پیغمبر چې د هغه د یستو عزم دی کړي د باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره او دی تاسو لا خبر در کړی د پړم بزل بالاخراج ابتدا دی کړی د وهم بدؤوكم دی ابتدا کړی د پتا سو باندې پړم بزل باندې معلم التنزيل کی دی چې دیتا یعنی قریش تا دا ویل شو چې تاسو واپس لاړ شئ زکه چې تاسو قافله هغه سلامت ده نو دی دا وی چې سو پورې مونږ د دې بیخ نه استنو ترغه پورې مونږ واپس نشوتلې انو دای خو پړم بي ظلم تاسو رئیس دی خدای او بیا هم در پسې دل ترازی اتخشونهم ولتاسو دین یریږي قتالهم فالله حق ان تخشوا الله ډیر حقدار دی چې تاسو ویریږئ داغه من قتالهم ان کنتم مؤمنین که چریه مؤمنان قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم جګړو کې دي سره يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکې دي الله تعالی په لاسونو تاسو باندې ويخزيهم او رسواب کی دی لرا وینصرکم علیہم او مدد بو کی تاسو په دی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنین او ويشفي او شفا ورکی صدور قوم زړونو د هغه قوم لا مؤمنین چې مؤمنان دي ويذهب غيظ قلوبهم او بباسي غضب د زړونو دی ويتوب الله على من يشاء توبه قبل الله چال رچو غواړي والله عليم حكيم الله علم والده حکمت والده ام حسبتم ان تتركوا آیا تاسو ګمان کوي چې تاسو پرې خو دې شي ولما يعلم الله الذين او لا تروس پوری ند ظاهر کړي الله تعالی کسانو لرا جاهدوا منکم چې غي کوشش کوي جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جهاد کوي تاسو نه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نیدرانی ولد الله او د رسول او د مؤمنان نه اله بل سوک دوست رازدار والله خبير بما تعملون الله خبردار دے پاک عمل چې تاسو کوي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين ما قبل سر رب داد چې اول ذکرو چې وقاتلوا ائمه الكفر نو بعض مشرکین وي چې موږ جمعتونه آباد او خلق باندې وبس کو او نیک کارونه کو الله جواب ورکو ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ندي بکار مشرکان لرا ان يعمروا مساجد الله دا چې جوړ کړي جمعتونه د الله شاهدین علی انفسهم گواہی کوي په خپل ځان باندې بالکفر د کفر اولئک حبطت اعمالهم دغه خلق چې دي تبا شو عملونه دی وفي النار هم خالدون او دی به همیشه په اور کې پراتی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر خبر را د بلنه جمعتونه جوړ یا غسوک چې غ ایمان راوړي په الله باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې واقام الصلاه او قائم منزل او ات الزکات او زکات ورکي ولم يخش الا الله او نه ریږي دی مگر دی الله نه فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين فس نزدې ده دغه خلق چې يكونوا من المهتدين چې دا لار مندون کو نشي اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام اجعلتم سقايه الحاج آیا تاسو سکون کی حاجیانو باندې وبو سقاية الحاج اجعلتم دا مشبہ دے کمن آمن به دا مشبہ به دے سوال دا دے چھ مشبہ صفت تے مشبہ به ذات تے او دا ذات حمل صفت بانے صحیح نے دے جواب دا دے چھ ټولو تفسیرون دا لکلی دی چھ سقایا
نمخ کے مضاف محذوف دے اجعلتم اہل سقایت الحاج نو دے کے مضاف محذوف دے اجعلتم اہل سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام آیا پاجیانو باندے ابسکن کی او عمارت دا مسجد حرام کون کی کمن آمنا آیا پشان داغ چاکی دیشی چی ایمانی راوڑی پا اللہ باندے والیوم الاخر او پورز دا آخرت باندے وجاہد فی سبیل اللہ او جہادیو کپلار دا اللہ کنو لا یستون عند اللہ دا نشی برابری دے پنیز دا اللہ واللہ لا یهد القوم الظالمین واللہ تعالی ہدایت نور کئی قوم دا ظالمانو لا الذین آمنوا آغکسان چی ایمان راوڑی دا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ او ہجرتیو کو جہادیو کو پلار دا اللہ کے بے اموالیم وانفسیم پا مالو نخپلو سرا پا زانو نخپلو سرا اعظم درجتن عند اللہ لوی درجہ دا پنیز دا اللہ دا دی اعظم درجتن عند اللہ دلتا دا اعظم دا لفظ چی دے دا اسم تفضیل لے او اسم تفضیل کی غیر بانی زیادت مقصود وی ناول دا مشرکانو ذکر دے مطلب خدا شي چې د مؤمنانو درجه لوی ده او د کافرانو درجه خوشته خو لوی نه ده گویا د مشرکانو عمل چې دی هغه به وزن والوي بیا ان کافرانو بارک الله فرمایي چې حبطت اعمالهم جمله او کمال دو جوابونه ورکړي دي یو دا د چې د اعظم لفظ دا اعظم لفظ چی دے نو پا نسبت دا مسلمانانو دے دا یعنی مومنانو دو قسم دی یو آغا چی چا جہاد کڑی وی ہجرتی کڑی دویم آغا چی دا کارونی نی کڑی نو چا چی جہاد او ہجرت کڑی نو دا آغا درجہ لویا دا اعظم درجتن او چا کافر پا خپل ځان کې په دې خپلو کارونو کې ځان ته درجې والا وي حالان کې داسې نه ده الله په نیز باندې مؤمن درجې والا دی کافر نه دی نو بیا ورپسې فرمایي واولئک هم الفائزون او دغه خلک چې دا کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمت منه زیر ورکی دی لرب دی برحمت منه پر رحمت سره د خپل جانب نه ورضوان او پر رضاونګۍ سره وجنات لهم او د باغونو د دې پاره فیها نعیم مقیم چه پاغی کی نعمتون دی مقیم قائمیدن کی خالدین فیها بدا دیبا میشا پاغی کی ان اللہ عندو اجر عظیم پتا کی سرا اللہ چه دے غسر اجر لوئے دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اے خلقو چاچی ایمان راوڑے دے لا تتخذوا آباکم و اخوانکم لا تتخذوا آباکم و اخوانکم شان نزول سے دے چې کله الله خپل پیغمبر له د هجرت حکم ورک نو یو سړي خپل زوی ته دا ووی نور رشتہ دارو ته موي چې مونږ ته د هجرت حکم ملاو شوی دی نو بعضو پکې په جلتۍ سره هجرت اختیار کا او بعضو د هغې زامن او ښځې دا ورپورې ونښتې چې مونږ دلته خالي لاس پرېږدی مونږ به ضایع شو او دی چې دا واورېدل نو دیم بیا بچو سره پاتې شو هجرت دا یې پرېښود دا آیاتونه نازل شو یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړی لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء مرانیسئ تاسو پلاران او وروڼه دوستان ان استحبوا الكفر على الايمان کچره غي کفر خوخی په ایمان بدله کی ومن يتولهم منكم او چا چراونی ول استاسونا ومن يتولهم منكم چا چې غي سره ملګرتیا او ساتل استاسونا نو فاولئک هم الظالمون فی الكفر نو پتا کی سر دا ظالمان کافران بی قل ان كان آباؤهم وابناؤهم و ورتا کچره پلاران ددی او زامن ددی و اخوانکم ورونه پلاران ستاسو زامن ستاسو ورونه ستاسو و ازواجکم ببیان ستاسو و عشیرتکم خاندانون ستاسو
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون او هغه مال چې ګټلې تاسو وتجارتون او هغه تجارت تخشون کسادها نو هغه تجارت تخشون چې تاسو یریږئ کسادها داغي د ختمېدونه د نقصان نه ومساکن ترضونها او اغا ومساکن ترضونها احب الیکم او هغه کورونه چې تاسو پر راضی خوښ دي تاسو ته من الله ورسوله وجهاد فی سبیل او داغه جهاد په لار داغه کې نو فتربصوا تاسو انتظار کوئ حتی یاتی امر الله ترزعد پورې چې د الله حکم راشي یاتی الله بامری چې الله راولیږي خپل حکم لرا ابو داود مسند احمد جامع الصغیر لسیوطی کی روایت ته حضور علیہ السلام فرمایل چې کله تاسو خرید او فروخت خپل دنیاي مقصد جوړ کړئ خجی ما سوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله تاسو خرید او فروخت دا خپل دنیاي مقصد جوړ کړئ او دا کھیتی باڑی پټه وغیرہ پدې کې کروندې وغیرہ دا ټول ارز چې دي نه دا تاسو پدې باندې راضي شي او جهاد پرېږدئ او د زناورو لکه نیولي لکه نن دور کې گاډي خلکو نیولي نو الله په تاسو باندې داسې ذلت مسلط کی چې تاسو بداغې نه نشئ وته بیا تر دې پورې چې دین طرف ته راواپس شي یعنی جهاد طرف ته واپس راشي نو دلته هغه خبره کوي چې تاسو جهاد طرف ته واپس راشي نو فتربصوا حتى ياتي الله بامر ترسعد پورې چې الله تعالی هغه خپل عذاب راولېږي والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله تعالی هدایت نه ورکوي قوم د فاسقانو لا صدق الله العظیم بس به کوه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله ټول صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي ټول په حال رحم فرمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل کولو توفیق راکړي صحابه په طریقو دتلو توفیق راکړي الله ټول نه رضا شي قرآن او حدیث باندې ټول پوهه کې الله په عمل کولو توفیق راکړي رب کریم پاکستان باندې خپل فضل او کرم وکړي دا غلا او پیغمبر او د دین دشمنان ته نه الله وباسي صحیح مسلمانان پیراولي او اخر وخت کې دا کلمه مونږ ته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد